خدایا ستا دی بندگان د بېوسه افغانان. ګورئ تاسو د سړي پسې خبرې کوئ په کمنټونو زه ګورم چې اکثر د ویډیو پوسټ کړي نو ګډوډ همدغه افغانان خپله ګډوډ هلته ځي ګډوډ کمنټونه ورته کوي. ګوره په افغانستان کې څومره سرمایهداره خلک دي په هر هیواد کې. زه پوهېږم چې ښه سرمایه لري ښه پیسې لري ډېر خلک دي. آیا د هیواد د مینې د خاطره تر اوسه چا کم داسې کار کړی دی چې خپل کار یې پریښی وي او د هیواد د مینې د خاطره داسې کم سفر دی کړی وي کم چا داسې کم سفر کړي لکه دې غوندې؟ دا ګوره خپله نه نیوزیلینډ کې دی خپله اوسیږي خپل کار پرېږدي خپل کاروبار پرېږدي وظیفه پرېږدي نو هغه سر نه دی راشي خپل د افغانستان د مینې د خاطره چې بیرغ د رپولو د خاطره. دا ګوره دا چې راځي څومره مصرف به دی نه شوي. زه دې باندې یقیني یم چې کم از کم 7,000 ډالر دی نه تللی دي. دا چې څومره مصارفات راځي نیوزیلینډ وګوره ورپسې سریلانکا ته لاړو دوبۍ ته لاړو بیا ورپسې پاکستان ته راغی نو دا دومره مصارفات دی خپل ځان نه د شخصي خپل جیب نه مصارفات دا ورکوي. دا مصارفات څوک نه ورکوي. بعضې خلک دا فکر کوي چې ولا دا مصارفات به څوک ورته ورکوي. هېڅوک ورته مصارفات ورته نه ورکوي. دی خپله بله ورځ ما دې سره خبرې کولې دی خپله هغه د کوم هغه مصارفاتو د هغه دی ما ته وښودل چې ورلډ کپ کې ونه پوهېږم 2016 ورلډ کپ کې دی 10,000 ډالر دی فقط په یو سفر کې دی نه تلي 10,000 ډالر. څومره افغانان دي په مختلفو هیوادونو کې او څومره پیسې لري څوک دونه مصرفوي ولاکې هېڅوک هم مصرف کوي. نو بیا همدغه زموږ افغانان راځي په کمیټونو کې ورته څوک ورته یو خبره ولیکي څوک ورته بله خبره ورته ولیکي. نو دا داسې نه دي کول پکار. نو هلته میچ په کرکټ کې میچ وبایلی شي نو ټول افغانان راشي نو ردې بدې رحیم صدیقي پسې شروع کړي. نو ډېر د افسوس خبره ده. نو داسې خلک باید موږ همیش د دې په ځای چې موږ ورته منفي خبرې وکړو باید موږ سپورټ کړو.